بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو مینوالو د پروګرام پښتون غږ سره ستاسو کوربه محمد عمران ستاسو په درانه خدمت کې حاضر دی. مینوالو کله چې د انسان روغ صحت وي نو هغه د هیڅ نه خبر ګرځي را ګرځي او ښه په مزو په چرچو کې ژوند تیری. خو چې کله انسان د کټ بندیوان شي نو د هغه د تپوس بیا هیڅوک هم نه. لکه نن چې څنګه زمونږ د ارور امیر خان اور توتی ماما چې په څخاکوټ په بازار کې ډېر مشهورو د چولو کاروبار به کوم به په خپل لیدو او داسې چولې به ورکولې خلکو چې په چمچ ممچ پینه ورکولې دا کاسه به تر ډکه کړه او دا ګوتې به خلکو ته ډکه کړه. نن هغه په کټ باندې پروت دی. تقریبا یو کال یو شو دا تو کالو ناسي بیمار دی خو لکه یو کال یو شو چې په کټ باندې پروت دی. څوک هم په دغه تنبه د هغوی تپوس نه دی راغلی چې دغه شان په څخاکوټ کې یو چولې والو چې هغه نن پروت دی په کټ باندې. څوک هم د هغه د تپوس نشته. نو هغه سره هم خبرې کوو او بیا د هغه واره زموږ سره ولاړ دی فرهاد هغه سره هم خبرې کوو. توتی ماما څونه وخت شو چې پروت دی په کټ؟ السلام علیکم. زما تقریبا 8 کاله وشو او کال وشو چې کټ ته پرېوتم لا او بس بیمار شوم. ما چولم خرڅې کړي ما مزدوریان هم کړي. اخره کې مې اس ګاډۍ ګرځوله لوډینګ کار مې کو. په یو کال کې اس ما باندې 3 پیریخ پکدلې وه. زما د خپل برور اوس وځېدله داسې په کال چې تیر شو. بیا دویم کال باندې میاشت چې تیره شو بیا زما لاد زیات شو. بیا به زه د وخت سیوا کېدم او دغه کېدم به اوس بیخي کټ ته پرېوتی یم او بس دغه یو علاج کوم او د بل نه خو بس پته نه لګي نو کله ښه یم کله دغه یم. څوک راغلی دي ستا تپوس یې کړی دی یا څوک چاته پته لګېدلی ده چې توتی ماما بیمار دی یا ورته داسې غټه بیماري ده؟ نه چا زما تپوس مپوس نه دی کړی. چې خپلې پیسې د سره سوی دی په ځان نه لګولې باقي خیر سلا همې خیر سلا د هېڅ هم نشته صرف د خپل اوښکو سره مې روزګار وي. او دغه شان د پروت په دې کټ باندې ستا سره خو به روغ خلک هم ډېر بازا وي او وجود د ټول پڼاقې دی او خلک چې ګوري نو ډېر خفه شي او ډېر د هغوی وي دا څنګه چل دی ته خو روغ جوړې. پرون 4 کسان به دې لاره تلو وی ارمان دا دی وي ته خو ډېر ښه وي او ته خو اوس داسې ناجوړی چې دا هر څه نه ووتې. بل یو سړی ووایي زه مخکې تللی وم دوبۍ ته 4-5 کاله مې تېر کړي چې رالم چې تلم نو هم دا لږ دغسې ګوړ او چې رالم نو هم دغسې ګوړ خپل پلار ته لګي وي په ده باندې اس پرېږدلي دی بیمار کړی دی. الله دې ثواب وکړه. الله به خیر کړي انشاءالله چې دا خلک به ستا سره ودرېږي. کوشش په زموږ دی چې دا ملګري دا ویډیو ډېره شیر کړي چې ستا سره څوک برای راست رابطه وکړي او ستا د علاج دپاره کومک تا سره وکړي. زموږ سره د در واره فرهاد ولاړ دی. فرهاده د ده بچي څنګه چل؟ السلام علیکم. د ده بچي یاره بس ټول بس غریبانان دي دغه دیاړیانې میړیانې کوي او به خپله غریبۍ کې په ده باندې ډېر دغه وکړو دنیا علاج یې ولو کړو. نور وس دس د هغوی هم نه وس دس د هغوی نه کېږي. تاسو مینوالو په دې کټ کې دا دوايانې ولیدې دغه پڼ پکې پروت دی او تقریبا چې دغه دوايانې تقریبا چې ختمې دي او دته تکلیف ډېر دی مریض ته ځکه چې وجود باندې ټولې سرې پڼاقې راختلي دي. نو کوشش وکړئ د فرهاد نمبر به تاسو ته په سکرین باندې لګېدلي. فرهاد خپل نمبر د مینوالو ته ووایه که څوک هم د سره رابطه کوي نو فرهاد سره به رابطه کوي ډایرکټ په ډایرکټ چې دی ورپسې ځي. فرهاد نمبر دی 0331 6613 438 بیا وته 0331 6613 438. زمونږ دغه مرګرو ته کم چې صحت کارت خو دوی سره نشته نه جي نه. زمونږ دغه ممبرانو ته خواست دی چې کله هم تاسو صحت کارت ورکوئ نو کوشش وکړئ دغه شانتې وګرځئ په دې کلو باندې چې چاته تکلیف دی په کټ ورته بیمار پروت دی نو د صحت کارت لاول هغوی له ورکړئ. او اوس هم مونږ خپل چې زمونږ د PTI کم ورکرز دي کم چې دغه ملګري دي دغه سباون ویلفیر فاونډیشن جاسم علي اډوکیټ کم چې نن سبا ناظم دی سبزلي ته هغوی ته مونږ خواست کوو چې دوی له د صحت کارت غم وکړي او دوی له دلته تپوس ته راشي. جاسم علي اډوکیټ ته مونږ هم دغه وایو چې هغه وله وکړي. باقي به مونږ دغه کوشش کوو چې فرهاده چې ستا سره چا نیغ په نیغه رابطه وکړه نو هغه کس د دوی سره میلاو صحیح دی انشاءالله. صحیح ده ګرانو مینوالو په دغه ځای نه اجازت اخلم. ډېره مننه د کیمرمین افتاب حدید سره ډېره مننه. د الله په امان.